په خدای عقیده لرو هیڅ کله به دا مرض که راشي په مسلمانو به تاثیر نه کوي. دا کرونا مرض یو داسې مرض ده چې ماسک خو یې څکه چې هر شی ورته واچوي دا نشي راټینګولی. ماسک د دغه خطر مچاړي چې د کرونا مرض نه مخنیوی وسي. دغه ماسک دغه خبره دی صحیح دغه د هوا خبره ده دا د ماسک خبره نه که موږ ماسک هم واچو که هر څه واچو مطلب دغه تکلیف چې دی دا په ماسک نه ایسارېږي دا د خدای طرفه یو خپل امر دی. موږ چې وخت پرې راشي هیڅ نه پاتې کېږو یا په کولاریا یا په مردکي یا په بلستان کې. نور وایه ماسک ته مې والا زړه په تنګېږي چې ماسک خلا کوي دا چې تاو خولي نه وځي تاو حوصله نه کوي دا خلا کوي. ماسک هم په دې خاطر اچولی دی چې دغه وایرس چې زموږ هېواد داخل سوی دی او ډېر خطرناک دی او ډېر په سرعت سره مخته روان دی. نو ټولو هېوادوالو ته مې پیغام دا دی چې ماسک واچوي. دلته کابل کې خو قسم قسم خلک وځي او سیم ته چې ننه وځم څوک په مخ سړی میسې کوي څوک په خپه سړی میسې کوي او څوک په لاس سړی میسې کوي. فعلا زه خو خپله د اړتیا سره نه کوم خو چې د څوک نه غواړي چې ته په لاس سره یې ماشي وکړي هغه په پښو سره یې ماشي هماغه سره وکړو. دا د پښو په ستړنسي خو ډېره لوی قبر ده هغه ستړنسي هم نه کوو خو له لرې جلې له بل سره ستړنسي کوو. زه خو خپله چې کوم فکر لرم کوم خپله عقیده لرم زه خو باید لاس میلاو سي سنت طریقه هم ده. ډېر ځینو بده لګېږي هغوی وایي چې دوی له موږ نه کرکه کوي موږ کرکه نه کوو موږ غواړو دا کرونا ته نه ووایو او د دې انتشار نه جلوګیري وکړو. موږ به یې راسره ته خو راوو لکه انډیا والا خارجي دي سمجې بس خلاص. لکه څرنګه چې د کرونا ناروغۍ سبب چې دا ویروسي ناروغۍ ده او خپله باندې ویروس لکه موږ تاسو ځینې وګړي چې وایي چې دا ویروس په مسلمانانو باندې حمله نه کوي نه ویروس د سترګو توره کافر او مسلمان نه پیژني. موږ باید یو ځل د خپل ځان په عقیده باید جوړه وي او د دې تر څنګ هغه محافظتي ټکي چې موږ ته نور وګړي یا مطبوعات وایي په هغه هم باید عملي کړو. بېشکه چې موږ عقیده لرو په پروردګار عالم باندې موږ مسلمانان یو لیکن بیا هم د بلا څخه در په کار دی. تر اوسه چې په څومره کسانو کې د کرونا ویروس مثبت ثابت شوی دی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې زیاتره یې له ایران راغلي افغانان دي. د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه سږ کال پوهنتونونه او ښوونځي یوه میاشت ځنډ خلاصېږي. همداراز خلکو ته ویل شوي چې د نوي کال جشنونه دې نه نمانځي او په غونډو کې د ګډون نه کوي. د فوټبال فوټسال او ځینې نورې سیالۍ هم ځنډول شوي او په کابل کې چې د وزلوبې کوم لیګ روان و هغه هم تر خپل ټاکلي وخته د زر پای ته رسېدو اعلان شوی دی. موږ ته هم په خپل دفتر کې ویل شوي دي چې د ځان خوندي ساتلو لپاره ماسکونه او لسمغانونه وکاروي.